سلامونه ګران دوستانو مینوالو بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا همداسې یو ګیم راوړی چې دغه ګیم څخه تاسو کولی شئ د ورځې تر $1 تر $2 وګټئ او هماغه ساعت یې ویډرا کړئ خپل باینانس صرافۍ ته یا ایکسچینج ته. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې ویډیو هم که چېرته خوښه سوه ویډیو سره لایک کړئ، چینل دسې سبسکرایب کړئ او زموږ یو ټلګرام چینل حتما درسره فالو کړئ څه نه. نو راځه ملګرو تاسو ته ګیم درښیم او د ویډرا ثبوت سره یې هم درښیم چې هماغه لحظه زه ویډرا ترې هم کومه. راځه ملګرو دغه ګیم داسې ده، زه به دلته تاسو ته در وښیم د فینسي فلایر په نامه ګیم ده ملګرو. دغه لینک ما د خپل ټلګرام چینل کې ورکړی، هغې تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. د ټلګرام چینل لینک به د ویډیو په کمنټ کې له هغې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. نو راځه ما په دې کې دا هم چې کله ډاونلوډ کړو نو دا به راخلاص کړي، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته ټول درښیم چې په دې کې څنګه کېږي پیسې وګټو او څنګه کولی شئ ویډرا کړئ خپل باینانس والټ ته. فینسي فلایر باندې ورته کلیک کوم ملګرو، ګیم دغه دا راغی. راځه لوډینګ اخلي چې د صفحه تر هغو لوډ سي. نو دا ګیم به موږ ته سټارټ سي او دا ګیم به راسي. نو دا له ملګرو تاسو ته داسې یو صفحه راوړئ. په دې صفحې کې به تاسو چې کوئ دلته به راځئ، په دغه ځای کې به تاسو لوګین اپشن لرئ څه ده. په دې ځای کې به تاسو ورته کلیک کړئ. ګورو زه لوګین اپشن باندې ورته کلیک کوم ملګرو. په دې ځای کې به زه لوګین اپشن باندې ورته کلیک کړم. نو خیا ملګرو کله چې په لوګین باندې کلیک کړئ، لوګین څخه بعد به تاسو چې کوئ دلته دوه اپشن لرئ څه ده. یو خو لیکلي ساین اپ ویت ګوګل او بل یې کړئ ساین اپ ویت ایمیل. په دې دواړو تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ. زه ساین اپ ویت ایمیل باندې ورته کلیک کوم ملګرو. په دې ځای کې به زه ورته کلیک کوم ساین اپ ویت ایمیل یا زه اکاونټ هم ملګرو دلته په لوګین باندې به ورته کلیک کوم. دواړه یو خبره ده څه ده ملګرو. نو دلته بیا ساین ان ویت ایمیل باندې ورته کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ، کوم ایمیل هم صفه څه ده. دلته به ایمیل ورته ولیکئ، مثلا زه خپل ایمیل ورته لیکم ملګرو، دا ده خپل ایمیل مې ولیکه. نو اوکې باندې ورته کلیک کوم. دلته به پاسورډ ورکړم څه ده. دا خپل پاسورډ ملګرو ورته لیکم څه ده. خپل پاسورډ به دلته ورته ولیکم، دا د خپل پاسورډ او اوکې باندې ورته کلیک کوم. دلته بیا چې باندې ورته کلیک کوم ساین ان باندې به زه ورته کلیک کوم دغه ځای کې. نو دغه د ساین ان باندې ما ورته کلیک کړ. نو اوس لږ لوډینګ اخلي تر هغو زما اکاونټ جوړ سي، یعنې زما لوګین سي. نو بالکل ملګرو دلته لوګین سي. زه راځم بېرته ملګرو په دې کې تاسو څنګه کولی شئ چې پیسې وګټئ. ګوره ملګرو ما سره دلته څومره پوینټونه دي، سکور دي مثلا 202 څه ده. نو زه یو بل ګیم کوم چې دې کې څنګه کولی دا سکور راټول کوم. نو دغه ملګرو تاسو دلته لیدلی چې دا د دغه ګیم چې ده د دغه تیارې مثلا ریموټ ده او دغه مثلا دغه ګولۍ به تاسو پرې خورئ. نو دغه ریموټ باندې تاسو کولی شئ دا تیاره ده چې مثلا د خو راتاو کړئ او تاسو پسې مثلا راکټ غو نشان راځي، نو تاسو به هغه څخه بچوئ تر هغو ستاسې تیاره ونیول شي. نو دا ما یاده نه ګولۍ وخورم ملګرو. نو دلته روان یم او دلته دغه کوم زه ضربه سره کړي مثلا ما تیاره خرابه نه شي، دا هم پرې خورم. او دا ملګرو زما سکور تاسو دلته وینئ چې نه همسې مخ ته پورته کېږي څه ده ملګرو. نو زه دغلته روان یم تر هغو د ما سکور لږ زره پورته سي او دغه کوم راکټ چې دغه راسي او زما تیاره ورسره ټکر وکړي او زما تیاره راولېږي څه ده ملګرو. نو دا زه ګرځم تر هغو زما سکور ټول چې دغه ده دا مې واخیستی. نو راځم راکټ خواته چې دا راکټ راسي څه ده. نو دا د ملګرو زه ورته راغلم. نو دغه سکور مثلا خپله پورته ځي چې د 18 مثلا همداسې سکور تاسو کولی شئ به مثلا 25 تر 30 پورې سکور په دې کې ټول کړئ. چې کله مثلا تاسو 30 یا 25 پورې سکور ټول کړئ نو تاسو بیا کولی شئ تاسو ته ښه پوینټ درکړي، دغه بر سکور تاسو ته بیا ښه درکولی شي څه ده. نو دغه د ملګرو دا ټکر شو څه ده. نو تاسو ته به اوس یو ایډ راسي، دغه ایډ به تاسو ګورئ څه ده. دغه ایډ هم چې کله وکتئ نو ایډ هم چې کله وکتم ملګرو، ایډ هم چې کله بند کړو نو دلته به تاسو دا سکور اضافه سي. ګورو ملګرو 209 د ما سکور وخته. نو اوس به راځئ ملګرو په دغه سکور به تاسو دلته کلیک کوئ. ګوره په دې کې څو دغه سکور تاسو کولی شئ چې کنورټ کړئ، مثلا بدل یې کړئ سولانا ته، بي ټي سي ته، یو اس ډي ټي ډالرو ته یا مثلا ایټوا ته. نو دلته راځئ سولانا مثلا دلته دا بي ټي سي ده ملګرو، ای ټي ایچ ده همداسې او همداسې ایټوا ده او همداسې یو اس ډي ټي ده څه ده ملګرو. په دې کې مهم څه ده ملګرو، په دې کې مهم تاسو به ایټوا کرنسۍ ته تبدیلوئ، یعنې بدلوئ به، ځکه د دې لپاره چې د دغه فیس هم ډېر کم ده او بله خبره ده مینیمم ویډرا ډېر هم کم ده او بله خبره پکې دا ده چې ډېر زر ویډرا ده، یعنې په یوه دقیقه ستاسو ویډرا باینانس ته رسیږي. زه راځم ملګرو په دې ځای کې دا کنورټ باندې ورته کلیک کوم څه ده په دې ځای کې. دلته به زه کنورټ باندې ورته کلیک کوم نو 209 تقریبا ما سره 50,000 ایټوا کوین کېږي. نو دلته به زه کنورټ باندې ورته کلیک کوم او دا به زما کنورټ سي، یعنې اکسچینج سي به وبوړي ایټوا کرنسۍ ته. نو بالکل ملګرو دلته راځم ما سره تقریبا 110 ایټوا هغه سو کرنسۍ سو. نو راځم دلته په ویډرا باندې ورته کلیک کوم چې ما ته ویډرا راکوي او که نه راکوي. نو ویډرا باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو.
نو دلته راته وایي ګوره دلته تاسو ته څه وایي په دې ځای کې به تاسو ښه ورته ګورئ. نو تاسو مینیمم تاسو تقریبا 102 دانې ټواک کرنسي به ټولوئ په دې کې تاسو ویډرا ترې وکئ. د ویډرا فیس هم ډېر کم دی څه ده ملګرو. نو دغه شرایط لري چې ملګرو 102 ټواک کوین به تاسو ته تقریبا شپږ سوه سکور ستاسو ټول کې پکې نو 102 105 114 هغې کې یعنې په یوه دقیقه کې تاسو ټولولی شئ. نو ما سره 131 ده دغه ټواک کوین چې ده څه ده ملګرو. نو اوس ما نه دغه ځای کې ادرس غواړي زه به باینانس ته او له باینانس د ټواک کرنسۍ ادرس راخلم څه ده ملګرو. زه به باینانس ته ملګرو دلته باینانس به زه راخلاص کړم خپل باینانس به راخلاص کړم او د ټواک کرنسۍ هغه به راواخلم اکسچینج ادرس به راواخلم تر هغو ما ته ډیپوزیټ وسي او ما ته دا پیسې راکول کېږي او که نه راکوي. ښه ملګرو دغه ده باینانس ته راغلم څه ده په دغه باینانس کې به تاسو دلته چې شي باندې کلیک کړئ دلته به کلیک کړئ په 8 پاونډ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې چې زه ورته کلیک کوم 8 پاونډ باندې ورته کلیک کوم دلته بیا راځم چې شي ډیپوزیټ کریپټو په دې به زه ورته کلیک کوم ډیپوزیټ کریپټو او بیا به دلته په سر کې به ورته ولیکئ IOTA دلته ورته کلیک او په دا کومه کرنسي چې تاسو سره راوړئ په دې به تاسو ورته کلیک نو په دې مې ورته کلیک کوم ګورو دلته به تاسو کوم یو انتخابوئ دلته تاسو به ایټوا به ورته انتخابوئ څه ده ویب شاپ به نه ورته انتخابوئ. ایټوا باندې به زه ورته کلیک کوم او دغه ادرس به زه ورته دلته کاپي کړم. دا مې کاپي کړ بېرته به راسم همدلته او همدغه ځای کې به دغه ادرس به دغه ځای کې دغه خانې کې به تاسو ورته پیسټ کړئ په دغه خانې کې څه ده نو دغه خانې ته زه راځم ملګرو او دا ادرس به زه پاک کړم او دا بل ادرس به زه ورته پیسټ کړم او اوکې ورته کلیک کړم او دلته به تاسو نه اماونټ غواړئ څومره اندازه تاسو غواړئ چې ویډرا کړئ دلته به زه ماکس باندې ورته کلیک کړم چې زه ټول غواړم ویډرا کړم. ماکس باندې به زه ورته کلیک کړم دلته به بیا زه چې باندې ورته کلیک کړم ویډرا باندې زه ورته کلیک کوم ساده ماته ویډرا کېږي او که نه پروسسینګ باندې روان ده څه ده ملګرو نو دغه دا اوس راته ویډرا کېږي نو دلته راته وایي چې پروسسینګ څه ده نو د تر اوسه ماته ویډرا شي یو دقیقه وخت نیسي تر هغو ماته ویډرا راورسېږي باینانس ته نو زه به تاسو ته بله طریقه هم در وښیم چې تاسو کولی شئ فري کوین ترلاسه کړئ فري یعنې زر سکوره دغه ځای کې ترلاسه کړئ. د دغه لپاره ملګرو تاسو به راسئ په دغه خانې دلته په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې په دې چې کله کلیک کړم ملګرو نو دلته راځئ چې شي دلته راځئ ریفرل کوډ په دغه ریفرل کوډ کې تاسو سکرین کې کوم ریفرل کوډ وینئ دا ریفرل کوډ به دغه ځای کې ولیکئ څه ده په دغه ځای کې به تاسو ولیکئ دا ریفرل کوډ به په دغه ځای کې تاسو ولیکئ دغه ریفرل کوډ ده څه ده ملګرو دا به تاسو دلته ولیکئ او دلته به کلیم باندې ورته کلیک کړئ نو تاسو ته 1000 پوینټ درکوي څه ده ملګرو 1000 سکوره درکوي چې 1000 سکور باندې تاسو کولی شئ په یوه ثانیه کې ویډرا ترې وکړئ. بل ملګرو په دې کې مهم چې ده په دې کې مهم دا ده ملګرو چې تاسو به خپل اکاونټ ویریفای کوئ ویریفای لپاره به چې کوم ملګرو دلته اکاونټ باندې کله ورته کلیک کړئ ملګرو دا خو اکاونټ ده څه ده نو تاسو کله چې ویډرا کوئ تاسو ته وایي چې اکاونټ ویریفای کړئ دغه لپاره ملګرو تاسو ته په ایمیل کې یو کوډ راځي څه ده ملګرو دلته ګوره زه ایمیل تاسو ته راخلاصوم او تاسو ته درښیم چې کوډ چېرته راځي دلته راځم ملګرو تاسو ته اوس کوډ درښیم څه ده دلته به راسم خپل ایمیل به راخلاص کړم دا ملګرو ما ایمیل راخلاص کړه یا جیمیل یا ایمیل ملګرو دا به تاسو راخلاص کړئ دا مې راخلاص کړه نو دلته ماته د وینر ګیم لخوا ایمیل راکړل شوی ګوره وینر ګیم په دې تاسو کله ورته کلیک کړئ ملګرو تاسو به یو کوډ دلته درکول کېږي مثلا یو ایمیل به تاسو ته درکول کېږي نو دلته بیا په دې باندې ورته کلیک کړئ نو دلته څه شي لیکلي دي کلیک هیر ټو کنفرم یور ایمیل په دې باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو نو تاسو اکاونټ به خپل اتومات ویریفای شي نو دا ملګرو ما تر هغو تاسو ته دومره در زده کړه نو اوس موږ ته ویډرا هم راورسېدل تاسو وینې لیدلی شئ ملګرو دا چې شي لیکلي باینانس ته یو هاف سکسیفاید ډیپوزیټ دغومره کرنسي یو راځم باینانس ته ما ته ډیپوزیټ شوی ده او که نه ده رابسم دلته ملګرو رابسم بېرته باینانس ته دغه ملګرو باینانس ته راغلم نو بالکل ملګرو تاسو دلته لیدلی شئ زموږ د ایټوا کرنسۍ ډیپوزیټ هم رارسېدی ګوره زه کلیک باندې ورته کلیک کوم دغه ده ملګرو په یوه دقیقه کې مخکې ونیو څه ده نو دا د ملګرو تاسو لیدلی شئ ایټوا کرنسۍ ډیپوزیټ ما ته اوس راغی له ایټوا کرنسۍ ما تقریبا دوه دفعې ډیپوزیټ کړې ده 2 دفعې ما ته راغلي یو دفعه دغه ده او بل دفعه ده هم ده نو تاسو کولی شئ په دغه راتللی شئ دغه ګیم څخه پیسې وګټئ دغه لینک ګیم به ملګرو د ما ټلیګرام چینل کې او د ما ټلیګرام چینل لینک به د ویډیو په کمنټ کې لګوي تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ او زموږ ټلیګرام چینل حتما درسره فالو کړئ تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم الله په امان مخته مخه شه